Come with me and you'll be, you know. سامسنګ یو نوی ډول ځیرک ټیلفون معرفي کړ. دا غبرګېدونکی ټیلفون ګلکسی فولډ نومیږي. تر اوسه پورې زموږ د تلیفونونو سکرینونه د تلیفون په اندازې پورې محدود وو. په ګلکسی فولډ سره به ستاسې په ژوند او ستاسې تلیفون کې یو نوی پړاو رامنځته شي. کله چې بند کړئ نو ځیرک ټیلیفون دی او کله چې پرانیزئ په یو با ارزښته ټابلیټ بدل شي. یو کاروونکی کولی شي په یو وخت کې 3 اپلیکیشنونه وکاروي. ګلکسی فولډ به نږدې $2000 په بیه د اپریل د میاشتې په وروستیو کې بازار ته وړاندې شي. سامسنګ چې د نړۍ د ځیرک ټیلیفونونو د خرڅلاو سالار ګڼل کیږي د خپل ګلکسی ځیرک ټیلیفونونو نوې سلسله هم معرفي کړه. No company is the more هیڅ یو شرکت زموږ په اندازه د خلکو ترمنځ د موبایل تلیفونونو د عامولو په برخه کې کار نه دی کړی. s10 په 3 بڼو کې راځي: s10e، s10 او s10 پلس. د پخوانۍ ګلکسی ټیلیفونونو په پرتله s10 لوی سکرین لري، بیټرۍ ډیر دوام کوي او ډیرې کیمرې لري. s10 د نړۍ لومړی ټیلیفون دی چې د الټراسونیک فینګر پرنټ سکینر په ټیکنالوژي سمبال دی چې د ساوند ویز په مټ د کاروونکو د ګوتو نښې اخلي او پرانیستل کیږي. او همداشان دغه ټیلیفون د نورو ټیلیفونونو د چارج وړتیا هم لري. د s10 نوموړي 3 ډولونه به د مارچ په 8مه پلور ته وړاندې شي چې بیه به یې له $949 نه پیلیږي. سامسنګ وایي راتلونکي لسیزه به د نوي ټیلیفونونو لسیزه وي. وبلیدل شي چې څه کیږي. احسان لاریوبزی، امریکا غږ.